السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو له ویډیو سره حاضر شوي چې په دا ویډیو کې موږ تاسو ته وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک آی ډي لپاره، پیج لپاره، همدارنګه انسټاګرام یا هم یوټیوب چینل لپاره جوړه لوګو پیدا کړئ او په خپل آی ډي یا هم پیج یا یوټیوب چینل باندې ولګوئ. دوستانو ډېره ښکلې اپلیکیشن دوستانو، دې لینک به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی، دې نوم دی کینوا. دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. په دې کې تاسو کولی شئ د خپلې خوښې لوګوې تاسو پیدا کړئ. دوستانو نو زه به تاسو ته مکمله طریقه وښیم. کله چې تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ دغه کینوې دا اپلیکیشن تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې اچولی، د پلی سټور څخه هم ډاونلوډولی شئ. کله چې تاسو دغه را ډاونلوډ کړئ نو تاسو بیا کولی شئ دا دلته خپله لوګو جوړه کړئ او هغه خپل چینل یا هم دغه باندې ولګوئ. دوستانو دلته به زه تاسو ته وښیم چې ما څو لوګوې جوړې کړي دي. زه به دا دوستانو یوه هم دغه لوګو ده دوستانو چې ما جوړه کړې ده. ډېره ښکلې لوګو ده دوستانو ټیکنیکل افغان، ډېره ښایسته لوګو ده دوستانو. همدارنګه لوګو هم تاسو کولی شئ چې جوړه کړئ. نو زه به طریقه درته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ دا جوړه کړئ او پیدا کړئ. دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ، په دغه لوګو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په دغه لوګو باندې کلیک وکړئ که تاسو لیدلی شئ ډول ډول لوګو وي، په اسانۍ سره تاسو کولی شئ پیدا کړئ. دوستانو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په دې کې ښکلې ښکلې لوګوې پیدا کړئ او هغه جوړې کړئ. دوستانو زه به تاسو ته په دغه باندې یوه لوګو جوړه کړم دوستانو، چې تاسو ته په طریقه مکمله وښیم. دوستانو خپل په د خوښې لوګو دلته پیدا کولی شئ او په هغه باندې یو لوګو جوړولی شئ. دوستانو زه به تاسو ته راسم په دې باندې دغه دی دوستانو، په دې باندې دغه دوستانو دا دی دوستانو. زه غواړم چې په دې باندې دغه لوګو ما خوښه شوه او زه دغه لوګو جوړه کړم. دوستانو یو ښکلی اپلیکیشن، دلته به تاسو راسئ، زه به دغه دې باندې کلیک وکړئ په دا ای باندې مثال او دا چینج کړئ ورته. دلته تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې مخففات ورکړئ. زه به ټیکنیکل افغان ورکړم، دلته به ټي ولیکم او دلته به هم ای ولیکم. دا دی دوستانو، دا مې ورکړه او دلته به دغه خط تاسو کولی شئ چې چینج یې کړئ. دغه لیدلی شئ دوستانو، دلته به بیا ټیکنیکل افغان ولیکم. دا دی دوستانو، دلته مې ټیکنیکل افغان ولیکئ. دا دی تاسو لیدلی شئ دوستانو، ټیکنیکل افغان، دلته مې ټي ای ولیکئ. ډېره اسانۍ سره دوستانو ښکلې لوګو جوړه شوه ستاسو لپاره. تاسو کولی شئ د دې کلر بیکګراونډ هم بدلولی شئ دوستانو، سپین کلر کولی شئ، ژړ کلر کولی شئ. دوستانو تاسو لیدلی شئ څومره ښکلې لوګو شوه ده دوستانو. همدارنګه د دې کلر بدلولی شئ، د دې کلر سور کلر ورکړئ. دوستانو همدارنګه دې ته هم زه به تاسو ته وښیم، دې ته به موږ راسو سپین کلر به دې ته ورکړو، دې ته موږ سپین کلر ورکړو. همدارنګه دې ته به سور کلر ورکړو، یعنې رنګ سور رنګ به ورکړو دې ته. همدارنګه دا به په ژړ رنګ کې راولو، ژړ رنګ کې سم نه معلومېږي دوستانو. دا دی په دې رنګ کې بهتر معلومېږي. دې ته به هم دغه رنګ ورکړو، دغه کوم چې موږ مخکې ورکړي دا دی دوستانو. دې ته به دغه ته به په جلا جلا سره خپله خوښې رنګ ورکوئ. دوستانو زه به دې ته ټولو ته دغه رنګ ورکړم چې مخکې مو دې ته ورکړي. دوستانو نو دا دی دوستانو، دې ته مو داسې یو کلر ورکړئ. نو داسې تاسو لیدلی شئ ډېر ښکلې ډیزاین کې راغلي. دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ دا دی. دوستانو په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ د خپل چینل لپاره یا هم د فیسبوک پیج لپاره لوګو جوړه کړئ او هغه بیا په خپل چینل باندې یا هم ګروپ باندې ولګوئ. دوستانو نو دا په دې طریقه سره تاسو ته لوګو جوړه کړئ. دلته راسئ دوستانو، دغه باندې به کلیک وکړئ پر دغه سی اپشن باندې. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د دغه اپلیکیشن لینک مو ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی، تاسو له هغه ځای څخه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. تاسو پر پی این سی باندې کلیک وکړئ، ډاونلوډ پر دې باندې پر ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو ته په اسانۍ سره ډاونلوډ شي. دا دی دوستانو، دا به موږ ته را ډاونلوډ شي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، چینل سره سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو پر وخت ورسېږي.